خطا نظر کې کافر دي دغه شان خلک ستا نظر کې کافر دي دغه شان خلک چې څوک د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین کوي هغه کافر دی غپلارم کافر دی دغه نیکم کافر دی دغه جدم کافر دی چې چا تربیه ورکړي هغه کافر دی مسلمانانو دا خلق نن و پیژنئ دا خلق و پیژنئ دا ټول عمر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس او د صحابه او توهین نه لاس اخیستونکي خلق نه دي اوس راځي تا کتاب مسلمانانو زه اول ابو بکر د دله کتابنا دوم عمر د دله کتابنا مسلمانانو غوښي بل خواته تختي بمنه خبره ورا تختيمنا کومس کې به خبره په کتابونه نه کنه په کتابونه نه منځ کې مرزي خبره نه تاسو ته مو ته د خبرې جواب وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کولو ته څه ویلي دي ته ته مو چې پرخله دا اوس به منافقات نه کوي دا غږی کې دا خبره صحیح کوي ادب مراتبه منافقت دلته نشته بل خواته بنځي ښه بل خواته بمنډي نه وای ادب خبرې کوه او بل خواته بمنډي نه وای دلته به علمي خبره وسکو صحیح ده بل خواته بنځي علمي خبرې به وسکو زه ورته هم چې زنن بحث نه در سره کوم زنن تا سره په دې باندې اتفاق کوم چې تاسو همیشه د اتفاق چیغې والدي تاسو وایي چې دوی د مو مذهب چیړي زنن د دې لپاره تراغلی هم چې د ما د صحابه او توهین بند کړی د ما د پیغمبر د ناموس توهین بند کړی زه د دې د اتفاق لپاره مینن خبره خبرونه په دې باندې ده لیکن تاسو بیا هم په دې غاړه باندې نه راځئ ښه مسلمانانو کاسا مو خبرې جواب وکړه پوه دا پیسې دا پیسې ټیک ټاک دا د تنو سي خال کو تمنه پیکا دي کوي دا پیسې مور نه غټا افغانستان کې دا وګوري دا په دې ګاندو بچي دا کوس د مور واقع و دغه خبرې جواب وکړه ته خور واقع و دغه خبرې جواب وکړه غلط ما تخته بي ځای بنه تختي دا څه ویله دغه خبرې جواب وکړه وسې پوس سي کتاب را تخکاره کوي وسی پوس سی کتاب را تخکاره کی را ثابت زه ته چې مو خبرې جواب راکړم ته مو ویل چې مو خبرې جواب راکړه ته مو چې رسول الله د دنیا نه هجرت کول هغه ته څه ویل دي ته مو ته دا خبرې جواب راکاو دا د مسلمانانو وای چا درته ویل چې ابو بکر اول او عمر اول دا تفسیر القمی ده دا په دریم هجری کې یعنی دی یعنی لنن مایک دی بانکه دا پرون هغه تاسو رسید دا لري کړه دا خو پرون بیچاره د متعو ال ټیکټ ورکی دا دی بل خوانه ده کته دا تفسیر القمی ده دا تفسیر القمی دا لنن تقریبا یولس نیم سو کاله مخکې د دوی محدث د امامي ده مسلمانانو دې ته سم غوښسي د دې دوم جلد د سره نوٹ کړي دوی تمام د سره نوٹ کړي ای بیا عقلو لا عقلنا خالي تفسیر القمی دا وګوري تفسیر القمی 300 شپږ او یا صفحه شان نزول سوره التحریم لدين ذكي قال علي ابن ابراهيم القمي سدا ايات را نازل سوى ده النبي عليه الصلاه والسلام دي حفصه رضي الله عنها او دي جويري دي ماري رضي الله عنها كريو نبي عليه الصلاه والسلام زبي مختصر در تراواخ لما وانا افضي اليك سرا اي حفصه زتاتي وپټه خبره کوم نو ته دا خبره بل چاته مکوه فقالت نعم ما هو يا رسول الله دا خبره څه شي ده فقال ان ابا بكر يلي الخلافه بعدي لما نورست خليفه ابو بكر دي مؤمنان ومسلمانان جوړيږي ثم من بعده ابوك اولادين ورست عمر رضي الله عنه دي تابلار جوړيږي فقالت من اخبرك بهذا يا رسول الله دا دي تا خبره ده کدي الله خبره ده قال الله اخبرني الله وای ما ته دا خبر را کړی رسول الله د په کتاب کې اے اهل السنت والجماعت اے مؤمنانو مسلمانانو د په کتاب کې رسول الله وای الله ما ته ویل دي سلطان ورسب ابو بکر د ما کتاب نه په الله قسم کې د ما کتاب وي دا د امام خبره ده د دوی د امام د معصوم امام خبره ده وسبب کتاب کې در تخکار کوم وای الله راته ویل چې ای پیغمبره لتا نورسه به اول د اسلام خلیفہ ابوبکر جوړیږي دوم به عمر جوړیږي خو سره سبل زید دغه کتاب اوس په صحیح سند سره پسې درته وخایم دا عدالت الصحابه دا وګوره دا د صحابه او عکسونه دلته ور کړی دی د فاطمه رضی الله عنها کسور کړی دی خو ټول عمر دی رسول الله د ناموس توهین او سپکاوی کړی دی بی عزت یې کړی دی د فاطمه رضی الله عنها عکس او د
صحابه چې وایي کله یې د دې په کور حمله وکړله. ښه دوستانو تاسې راسئ د دې کتاب اول جلده عدالة الصحابه 314 صفحه ده. مسلمانانو دې ځای ته وګورئ. فقد روى علي ابن ابراهيم القمي في تفسيره مخکې سمې درته ښکاره کړل بسند صحيح داسې خبره نه ده دام د کتاب ده عن الصادق عليه السلام لامام صادق عليه السلام نه په صحيح سند سره چې كان سبب نزولها د سوره التحريم سبب د نزول څه شی و هغه مخکې قصه ټوله لاړله نو ثم اخباره صلى الله عليه وسلم حفصه رضي الله عنها النبي عليه السلام خبر ورکړل باستيلاء أبيها على الأمر من بعد استيلاء أبي بكر عليه بعده صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر با لرسول الله نورست أول خليفة بأبا عمر دوهم خليفة بسند صحيح لكان لصادق عليه السلام. راسل دا خلق سکله په دې پوسی چې کتاب را پسې راواخیستل بیا په توهین او په سپکاوي په کنځلو باندې شروع وکړي. السلام علیکم کری صاحب دا اول خو د اوس د دروغ ویلو دا خبره دا شی نه دی دا قناعت نه درسره کوي. ما کو عمر زه د خبرې جواب درکم. خیر د دومره خبرې جواب درکم نو څه بعد خبره هم نه. یو دقیقه صبر. تاسو د موږ نن خبرونه په موضوع باندې خبرې نه خو تا کوم خبره او که زه صرف د دې خبرې جواب درکوم نور ما ته چالو کېږه بنه دلته سره یو خبر دا مسلمانان پوهه سي خود د دې خبرې جواب راکړای بیا ورته کوزوم دي لجاهلو لخرو سره زه خبر نه کوم انسانانو سره خبرې کوم چې هر یو در پکې انسان وي دلته د لایف تراسي چې هر یو در پکې انسان وی لایف د راپور ته سي کنزل ماران لخرو سره لچارپایانو سره زه خبرې نه کوم لکه مخکې سړي یو خر راغلل په اوله سر کې ډېر ځان داسې ښایسته معرفي کړل خو چې کله مې کتاب ته خبره لاړله د مور د پلار په کنځلو یې شروع وکړل. زه تا ته وایم تاسو همیشه دا خبره کړې ده چې قاری شفیع الله مؤمن په میډیا کې اختلاف جوړ کړی ده کنه دا خبره مو کړې مایک د خلاص کا غاسي دی په دې خبر نه راځي نه والله کې راولي پړې پکې واچي لا ولا کې راولي پړې پکې واچي اے مسلمانانو دا خلق نن و پیژنئ دا ټول عمر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ناموس او دی صحابه او توهین لا سخیستون کی خلق نه دي ما ته اوس ما ته ټایم راکای کری سبي دی ما جواب راکوه ما څه درته ویل مال تاسو وایسته همیشه مو دا خبره کړې ده چې قاری شفیع الله مؤمن په میډیا کې اختلاف جوړ کړی ده کنه دا خبره مو کړی کنه بالکل او حقیقت هم نه دا ښه اوس راځو دی زیته دغه اختلاف چې تاسو همیشه وایي چې د مو مذهب ما چېړه کنه دا خبره مو کړی چې د مو مذهب ما چېړه کنه بالکل چې مذهب هم چېړل نه دی په کار ځکه چې شاباش د هیڅ مذهب چېړل هم نه دی په کار کنه نه تاسو ولې د اهل سنت والجماعت مذهب چېړي چې صحابه او توهین کوي د امهات المؤمنین او توهین کوي وای اعلان وکړي نن چې موږ نور به موږ د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین سپکاوي نه کوو خبره خلاصه ده بس اوس په کار دی ته ما ته هم ټایم راکړې داسې ده په دا براډونو کې د نور اهل سنت هم کینیاغو ته چوکوالی نه ورځي ځکه کنځل ورته کوي دلته کې ته خبرې داسې بحث داسې کوې چې خلکو ته خپله دا موقع ورکوې او بله خبره ده دنیا شان بلې خواته ما څه درته په دې خبرې جواب ده یاره جواب خو واوره دومره قیمت خو ځان کې پیدا وکړه صحابه او توهین او سپکاوي پرېښودلو ته تیار یاست که نه داسې ووایې ورته یا یې کوو یا یې نه کوو خلاصه سو خبر قسم په الله که دا جواب درکړي دا هر وخت هم نه مسلمانان ور باندې خبرومه دا ولله مسلمانان مې کولې بندای یاره مې کوم باندې جواب نه راکړي تاسو کوم ډول کار کوئ ما دې پوینټ جواب راکړي ما اوس که ته دغه خبره کې زه بیا بل درته کوم بیا پیدې ته نه رسیږو نن خبره پر دې باندې ده چې تاسو د باډه چینار روافض او شیعه دې ته تیار یاست د رسول الله اهل سنت والجماعت چې څومره صحابه دي څومره امهات المؤمنین د رسول الله دي دې توهین پرېښودلو ته تیار یاست که نه نو اوس خو زما خبره خو واوره که نه ما درته ویلي چې زه حرام ګڼم اوسه پورې مې هم چېرته نه دی کړی نو بیا یې هم نه کوم زه حرام ګڼم په مجموع کې یو کسر خبره د ما نه ده آیا تاسو دې ته تیار یاست چې توهین او سپکاوی
حرام سول، یعنی نه به کوي، نور به د صحابه او توهین سپکاوي نه کوي کنه. ته د ټول اهل سنت دغه ذمه خسته شي چې تاسو به اهل بیت توهین نه کوئ ځکه چوکۍ کوي. ووایا زه درته وایم څوک چې د رسول الله د قرآني د نبوي اهل بیت او توهین کوي دا که سني وي که شیعه وي که څوک وي دا کافر ده. ووایه چې څوک د رسول الله د صحابه او توهین کوي دا کافر ده. ووایه خبره واوره دا خو ځان نه اوس په دې خبره اوس خبره واوره نه کفر چې څه سړی کافر کیږي. ټول عمر مو منافقت کې تیر کړی دی، الله سره مو منافقت کړی دی، یا الله نه پیغمبر نه دی کنه چې په هر خبره سړی کافر کیږي. الله دین سره منافقت کړی. دا سپیمه راپورته کوه، دا سپیمه راپورته کوه. اندېښې نه دي لیکل چې دا سپی ده. او سپیمه راپورته کوه. کاری صاحب داسې دی په هر خبره خو سړی کافر نشي کوی کنه، دام تقاله ته وایي. شاب دا خو ما د دین ارزښتونه دي، دا خو تا په ته صحابه یعنی معاویه رضی الله عنه کافر ده که مسلمان؟ خدار ته وایي چې ته وایي چې مطلب دغه حال کافر وي کنه. مسلمانانو پام ده، مسلمانانو پام ده، نه راځي جواب مسلمانانو پام ده. وای په هر خبره باندې څوک نشي کافر کولای. ته په هر خبره د رسول الله صحابه کافر کوي، په هر خبره مانم کافر دي. خطا نظر کې کافر دي دغه شان خلک، ستا نظر کې کافر دي دغه شان خلک. چې څوک د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین کوي هغه کافر دی، د غپلارم کافر دی، د غنیکم کافر دی، د جدم کافر دی، چې چا تربیه ورکړي هغه کافر دی. خاوس واوره ماویه چې حضرت علی پسې کنزل کول هغه څنګه دی؟ هغه مسلمان دی که کافر؟ ماویه چې حضرت علی پسې کنزل کول، ماویه حضرت علی پسې کنزل کول منبرونه تاسو په کتابونو کې موجود دي، تاسو په کتابونو کې حواله درکوم. یو دقیقه صبر، حواله درکوم صبر مع حواله درکوم. نه حواله درکوم. دې حواله لامدغه مناظرین تختیدلې، لامدغه بحث نه تختیدلې. ګوري مسلمانانو، ګوري مسلمانانو دغه سړی ته نه چې اوس چې توهین وکړي هغه کافر، ماویه نه دی کافر. كتشي معاوية رضي الله عنه علي رضي الله تكنزلي كولي بالکل په منبر باندې خلکو بقاعده ویلي چې د خلکو کنزل کوي. ودري صبر 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 صبر. امام حسين عليه السلام ورجي ورسره بیعت کوي او خلافت ورته سپاري. نو معلومه خبر ده چې معاویه رضی الله عنه مؤمن مسلمان دا شان تاریخ کې سره هم نه دي شوي. دا تاسو یزیدیت سوچ لرئ، تاسو دا وایي دا معنی یو غواړم زه د کربلا واقعیا ولې شوي ده شیوي بلا ګرځولې ده وای په ټولو شیوي خبره وره کری تاسو خبره سره زه اتفاق کوم. زما خبره وره، زما خبره وره. هغه څوک چې چا د اهل بیت توهین کړی وي دیتا تیار یاست کنه یاست؟ دی رسول الله دی صحابه او دی رسول الله دی امهات المؤمنین او توهین پر خودلو ته تیار یاست کنه؟ بیا بل ورځ بیا ګیله نه کوي سقار شفیع الله دی مو مذهب چیړي یا دی مو په مذهب په سیر اخیسته. ویلي دي چې زه د دې خبرې ته هغه نه یم چې نه مې کړی دی او چاګي کوي هغه د غلط کوي. بیا بحث شته کې، بیا بحث بیا دلته خبره زما یو پښتنه واوره، زما یو پښتنه واوره. بل ځای ځان مشهور کړه، دلته ډېر مشهورتیا لري پر راځي، دلته ګراک نه درته پیدا کیږي. ښه داسې کسان مؤمنان وګوري، ما ویډیو نشر کړی پرون می اعلان کړی نن چې دی باړه چنار شیا وای چې قاری شفیع الله مؤمن دی مو مذهب چیړي. حالان کې دی ما دی پیغمبر دی صحابه او توهین کول، دوی دی ما دی پیغمبر دی امهات المؤمنین او توهین کول. و یو نیم کال مخکې مې ورته ویل مال دا کار پرېږ دی، بیا به تاوان درته وکړي. مال دا کار پرېږ دی بیا به ډېر ذلیله سي نه منله. اوس یو ځل بیا د 2000 مسلمانانو په مخ کې چې څومره مسلمانان در پکې دي دلته یا اهل سنت والجماعت مسلمانانو وایي وري زه نن د دې لپاره ورته راغلی یم چې همدغه خلق دلته میدان ته راسي او وایي چې موږ نور د رسول الله د صحابه و د امهات المؤمنینو توهین او سپکاوی د اهل سنت والجماعت چې کوم دینی ارزښتونه دي د دې توهین او سپکاوی نه کوو. نور به موږ د دې ټولو مؤمنانو په مخ کې وایو چې بالکل نور به موږ د دوی نوم په دې میډیا کې په خلو باندې نه اخلو. راځه په خیر.